بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یو نوې ویډیو په وړاندې کولو سره د جبلا زرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دوستانو زه د ازاد کوین نوې طریقه ښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ په صفر نېټورک فی سره د یو ازاد کوین څخه بل ازاد کوین ته کوینونه ولېږئ. دغه اپډیټ دی، دغه نوی خبر دی، تازه خبر دی چې اوس د ازاد کوین په دې طریقې لېږلو سره تاسو د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته کوینونه په 0% یعنې په مفت ډول په وړیا ډول کولی شئ له یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته کوینونه ولېږئ. د نېټورک کوم فیس چې د نن نه مخکې وه صفر شوی دی. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو له یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته کوینونه ولېږو، هغه هم د ادرس په ترو. نو هغه نوی اپشن چې کوم راغلی دی، دغه ژیډ بټن چې تاسو ګورئ، یوه طریقه یې دغه دی، سینډ ازاد په دې بټن باندې به کلیک واخلئ. دغه نوې طریقه ده، دغه د ادرس په واسطه لېږلی کېږي. او پخوانۍ طریقه یا دوهمه طریقه چې د لاندې بټن چې ګورئ سینډ ازاد د کوچنی بټن په دې باندې کلیک واخلئ. دغه د ایمیل په ترو یا د ریفرل کوډ په ترو تاسو کولی شئ چې له یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته کوینونه ولېږئ، خو په دواړو طریقو کې د لېږلو فیس صفر شوی دی. نو تاسو ته چې کومه طریقه اسانه وي کولی شئ هم د ایمیل په ترو ولېږئ چې چا ته تاسو کوینونه لېږئ، له همغه نفر نه به تاسو ایمیل ادرس وغواړئ یا به ورته ووایئ چې تاسو ریفرل کوډ راکړه، هغه به تاسو ته کوډ درکړي. نو تاسو به هغه کوډ په دې ځای کې ورته پیسټ کړئ، هغه ایمیل به په دې ځای کې ورته پیسټ کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو په دې لاندې خانه کې ورته کوینونه ولیکئ، څومره مقدار چې تاسو غواړئ هغه به تاسو په دې ځای کې ورته ولیکئ، او د هغې نه وروسته به تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک واخلئ. خو دوستانو یادونه کوم که چیرته ستاسو کوینونه ونه لیږل شول، نو هغې ځای کې ممکن یوه ستونزه دغه راشي چې نو تاسو باید په دې خانه کې په د اشارې نه پرته باید کوینونه ولیکئ. که چیرته اشارې ورسره راغله، نو د دې کوینونو په لیږلو کې یو څه ستونزه پېښېږي. نو تاسو باید ډېر فکر وکړئ چې د ستونزې سره مخامخ نه شئ، یوازې به تاسو د کوینونو شمېر ولیکئ. نو زه اوس راځم د ادرس په ترو، زه اوس کوینونه لیږم. یو ورور سره ما د 50,000 کوینونو سودا وکړه. تاسو ته هم یادونه کوم که چېرته تاسو کوینونه غوښتل، یو اس ډي ټي مو غوښتل یا تاسو سره وخرڅول مو، کولی شئ چې ما سره اړیکه ونیسئ. تاسو نه یې زه په ښه قیمت هم اخلم او هم یې در باندې خرڅوم. نو دغه ورور ته زه اوس 50,035 کوینونه لیږم د ادرس په ترو، هغه ماته ادرس رالیږلی دی. نو زه راځم په دې سینډ ازاد باندې کلیک کوم. نو تاسو دوستانو که چیرته تاسو ته چا کوینونه درلیږل او تاسو ته یې وویل چې تاسو ادرس ماته راکړئ، نو تاسو باید دغه کپي بټن باندې کلیک واخلئ تر څو دغه د پورته ادرس چې تاسو ګورئ دغه کپي شي او دغه به هغه نفر ته ور ولېږئ، تاسو ته به بیا کوینونه در ولېږي. نو اوس مې ماته یو ملګري ادرس رالیږلی دی، غواړم چې هغه ته زه 15,035 کوینونه ولېږم. ده سره مې سودا وکړه، نو هغه ادرس به زه په دې ځای کې ورته پیسټ کړم. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ، په دې خانه کې به تاسو د کوینونو شمېر ولیکئ. زه ورته 15,035 کوینونه لیږم. نو تاسو په دې ځای کې دغه د بالکل ګورئ چې د نېټورک فیس یې صفر شوی دی، یعنې هیڅ فیس مونږ باندې نه راځي، نه مونږ باندې راځي نه مقابل نفر باندې. څومره کوینونه چې زه ور باندې خرڅ کړم په هماغه اندازه به ده ته کوینونه رسېږي. د هغې نه وروسته راځو په ریویو سینډ بټن باندې کلیک کوو. نو تاسو ته یو دغه میسج درکوي چې په دې ادرس باندې دومره کوینونه لیږل کېږي، په دې نېټورک دی او د نېټورک فیس صفر دی، دومره کوینونه دي. آیا کنفرم کوي او که بیک کېږي؟ زه ورته وایم چې نه کنفرم کوم تر څو کوینونه دته ورسېږي. نو کنفرم اینډ سینډ بټن باندې کلیک کوم. نو دا د دوستانو تاسو ولیدل چې ټرانزیکشن سینټ په نه د سکندونو کې دته کوینونه ورسېدل. نو اوس ځو هغه نفر ته وایو چې ګورو چې تا ته کوینونه رسېدلي دي او که نه. او دوستانو تاسو هم کولی شئ هسټري وګورئ، په دې هسټري بټن باندې ما کلیک واخلئ. نو دغه دی، په دې ځای کې تاسو ته هم ولیکل ویډرال زموږ اکاونټ نه 15,035 کوینونه څنګه منفي شول. یا نوټیفیکیشن ته لاړ شئ، په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ ویډرال. نو اوس زه هغه نفر ته میسج کوو چې آیا تا ته کوینونه ورسېدل او که نه. په دې ادرس باندې ما ورته کوینونه ولیږل، میسج یې وکړو، ما ورته وویل چې 15,035 کوینونه مې درته لیږلي دي، سکرین شاټ یې راولېږه. دا تاسو په دې سکرین شاټ کې کتلی شئ. نو ما ورته 15,035 کوینونه ولېږل، نوټیفیکیشن هم ورته راغلی دی، پاس تاسې لیدلی شئ سور. نو بس نوموړی به له ازاد کوین سره مل وي او سټیک به وکړي او له دې نه به ورځنی عواید ترلاسه کوي. نو دوستانو که چې تاسو د ازاد کوین اکاونټ نه وي جوړ کړی، نو د ازاد کوین اکاونټ زما په ریفرل باندې جوړ کړئ. زما ریفرل کوډ به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي. زموږ ټلیګرام چینل هم در سره جوین کړئ، یوټیوب چینل هم در سره جوین کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب او ټلیګرام چینل در سره تعقیب کړئ، ویډیوونه مو سره هم شریک کړئ. او پاتې ورځ مو نیکمرغه، ښه وخت.